أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. سورة الطارق ولس آیتونه دی په دې صورت کې لفظي ترجمه یې داسې ده: بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن داس الله چې عام رحم کوونکی دی په دنیا کې په کافرانو په مسلمانانو. الرحیم داس الله تعالی چې خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. والسماء قسم دی په اسمان، والطارق او پراتلون کې د شپې باندې. وما ادراک او سپو یدرکلو تعالی را اے اوریدون کې اے پیغمبره مت طارق چې صد هغه د شپې راتلون کې. النجم الثاقب النجم ستوره د الثاقب زلیدون کې. ان کل نفس ان کل نشته ده هیڅ یو نفس نفس لما علیها مگر شته په هغې باندې حافظ ساتنه کوونکی. فلینظر الانسان پسو دی ګوري انسان مما خلق چې د څه نه پیدا کړی شوی دی. اصلا خلق پیدا کړی شوی دی مما ان د اوبو نه دافق ټوپ وهونکو نه په رحم کې. یخرج من بین الصلب والترائب یخرج چې دغه اوبه او دغه د منی دا نطفه دا راوزي من بین الصلب د مینز د ملا د سړینا د شا د سړینا والترائب او د سینو د زنانو نه. انه یقینا الله تعالی علی رجعه په بیرته ژوندي ګرځولو د دې انسان باندې لقادر خامخا قدرت لرونکی دی. یا علی رجعه په واپس کولو داغه باندې لقادر خامخا قدرت لرونکی دی. یوم په هغه ورځ باندې تبل السرائر تبلا راښکاره بشي السرائر پټ پټ څیزونه او رازونه. فما له من قوة نو نبوي دی انسان لرا من قوة هیڅ طاقت ولا ناصر او نسوک مددگار. والسماء او قسم دی پاسمان باندې ذات الرجع ذات الرجع چې خاوند د بیرته ګرځېدلو دی. یا بعضې ترجمه داسې ده والسماء قسم دی په وریځو باندې ذات الرجع چې خاوند د بیرته ګرځېدلو او چورلېدلو ده چې ګرځي را ګرځي په اسمان کې. والارض او قسم دی په ځمکه باندې ذات الصدع چې خاوند د چاودلو ده معنا په دې ځمکه کې چاودونه وشي نو اوبه راوټوکېږي دارنګې بوټي او ګیا راوټوکېږي. انه یقینا دا قرآن چې دی لقول فصل خامخا خبره دا وینا دا فصل منا جدا کوونکی بیلونکی د حق او د باطل. وما هو او ندی دا قرآن بالهزل وما هو او ندی دا قرآن بالهزل دا ټوقی ندی عبس خبری ندی. انهم یقینا دا کافران چې دی یکیدونا چلونه کوي کیدن په چلونو سره. واکیدو او زهم تدبیر کوم کیدن په تدبیر کولو سره. یا واکید معنا دا ده او ور بکړم زهم د کید خپل سزا دوی ته کیدن په سزا ور کولو سره. فمهل الکافرین نو مهلت ورکړه کافرانو ته. امهلهم رویدا مهلت ورکړه دوی لرا رویدا لږه شان موده. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.